نو دا د شام په سفر باندې روانېدو رسول الله زم سره 12 کلو په عمر دی هغه مزه زم خو زموږ د نبی سره چې تمینه محبت دا غمینه محبت دې مجبوره کې روان شو بصرا علاقه شکل ورسې د شام سره نږدې علاقه ده نو په دې کې یو راهب دی د دین سوراو د يهودي یو عالمه بحیره جرجیش نومیدو رسول الله بشکره په دې لار باندې تیریدو ناشنا کیفیت پیدا وشي د برن الله په وريزه روانه کړي وا او کومي ونی بچ رسول الله دې درو هغه ورته سجده کوله کومي تیږي بچ رسول الله دې دوه هغه ورته سجده کوله او سلام به ویلې حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي وی هغه کانی چې زما د نبوت نمخ کې په ما باندې سلام کړي دی وی مال اوس مال دې زو په لار تیریدم مال به دا السلام علیک یا رسول الله تیږي ونه ورته سجده کوله دلته به عمله مسله ده چې دیونو د کانو بوټو سن محمد رسول الله سجده کوله سجده خو والله رب کار ده او پیغمبر ولې من کولنا جواب داري چې انسانان د دې خبرې نه منه دي او جنات چې هغه رب العالمین نه را پدې خو بل چاله سجده نه کوي اما دا نور حیوانات جمادات کوي هغه په مکلف نه دي نبی کریم علیه السلام نے ملګرو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله من یو بل سره انحناء وکړو انحناء دا معنا چې کله یو بل سره مخامخ کېږي دا سره کته کو قال لا دا مکوې مشکات کې حدیث دی سفر کې خو یو کمال والا سړی دی د ټول قافلې له ډوډۍ وکړه عربو مېران شو چې دې خلکو مخکې موږ له ډوډۍ نه وکړي دا څنګه له ډوډۍ کړي چې ډوډۍ ورته وکړه نو دا ټول خلک داغه ملمانه شو محمد رسول الله دې وکانو سره کېنو نو کله شي بحیره راغی دی یو سړی لګوري دی بل سړی لګوري دی بل سړی لګوري اقا علامات چې په تورات او انجیل کې وو هغه په یو کې نه دي موجود ولکه تاسو یو ملګری شته به آو وې کوم دی ویغه خو بار وینيشته یو ماشوز موږ سره دغه بار وکانو لکینه ولې دی عرب خپل مابین کې وبل غوسو شي شهر ظالمانو وړي کې ماشوم یو کان لکینه ولې تاسو ډوډۍ لراغلی پکار دا چې هغه ول تاسو راوځي ځکه چې هغه ماشوم ویل کومند لار شي هغه راواله نوراغله محمد رسول الله راوسو عليه الصلاه والسلام وړي کې ماشوم دولس کلو په عمر شکل دی بحیره ولیدو د شکل له ورته وکاته بس ته متاثر شو رسول الله کې الله یو ناشنا نورانیت او کیفیت کېو رسول الله نو اخر نبی چې خواله را سره نږدې کې کینو چې د تورات له وکاته د شکل له وکاته بالکل به ټول علامات موجود کړه ځکه یجدونه رب العالمین فرمایي وي دوی به بالکل د قران دا تورات دا پانه اړولې په اره پانه کې زموږ محمد رسول الله شکل موجود لیکن د دین مخ کې عبد المطلب شه خواله چې سړی راغی او د ابراهيم عليه السلام د کوسره د تشبيه ورکړه بعضي انسانان دي چې هغه وځ د تصویران جوړي د ابراهيم عليه السلام شکل جوړ کې هغه به د قشندان کې پلاس ورکړي او غړي وسره دي یا د موسی عليه السلام د سریات یوسف عليه السلام دا جوړي د دې جوړولم ګناه د دې خرڅولم ګناه او دې لکه نسلم ګناه حتی د دې پورې باش علماء دا ویلي دي چې کله انسان دې لکینی یا دا جوړي او دا تشبيه د انبيو د خلکو سره ورکی وي دا خلک د ایمان نه بالکل خاصي د ایمان نه ولکه د یوسف شریعت د یعقوب د موسی د فلان او فلان دا حرام دي ناروا چې کله مخه لکینو نو په دې وخت کې دی بحیرات چې تاسو وکړه وسالتک باللات والعزى وزد اللات والعزى په نامه باندې ستانه سوالونه کوم ته مال جوابونه راکې محمد رسول الله صح په قهر شو وړي کې ماشوم دی لیکن د شرک نه دی وتی ومانه دا سوال مکو باللات والعزى وزما په نسبت او مال په دې ټول شي کې بدترین شي نه دقه دي دا اللات والعزى چې مال وړاندې کوي دا بابا دی واغه بابا دی بلکې مانه چې سوال کوي د الله په نامه باندې سوال کوي بهره معلومه کړی چې ګوره دقه سړی دی ځکه چې ماشوم دې د شرک د شرط وکي وی رسول الله دومره فقهر او غصه باندې شو د دولس کلو په عمر باندې چې مانه ګور الله کوم غصه باندې سوال نه مکوا زما چې ډیر قهر راځي دي شي نه راځي وی زستانه سوال کوم د الله په نامه وسل سوال کوا څه خوبونو پوښتنه ته وکړه څه د ژوند پوښتنه ته وکړه رسول الله جواب ورکو چې کوم دوی په تورات کې لیدلی او هغه بیان په محمد رسول الله کې موجود و به ورته دا کمیس خو دلګ راوچت کا چې کله کمیس په راوچت کې د دې دوړو ولو په مابین کې د محمد صلی الله علیه وسلم مہر نبوت د الله جوړ کړی دی هغه شو وکړه بالکل موجود کی د ټول خلکو له متوجي شو وی سید هذه الامه ودا بد دې امت سرداري دا د انسانانو جناتو د دنیا او د آخرت د دې ټول قهرمان او قائد او رهبر او سردار ام دقه نبی دې چې کوم تاسو ما په تورات کې ویلې هغه د اندازه کې ولکه د کوثر اگې یا د زر کې اگې یا د قشند تنزيري بعض روایتو کې دا راغلي لکه ډولۍ چې کله د دروازې په تړلې کېږي وغیرہ پر کومه تکمه او بټن ده دې ډولۍ بټ دغه ودی ول منځ کې
وی ویلې ودا د شاه بچی دی ابو طالب شوی زما ودا خو ستا بچی نه دی وې زما بچی دی نه دی دروغ مو وای ودا مې وراره دی بالکل صحیح دا به وراره بچی دې څه کنه چې موږ په تورات کې لیدل چې د پلار بمړي ته څنګه داوا کوي چې دا ژوند دی څه ژوند دی خو زه تعالی خبر وکم ابو طالب ودا سره شام نه مو بوزا په تورات کې د څومره علامې چې ما کتلې هغه ټول بده کې موجود دي او د اسلام سخت دشمنان چې دي يهود او نصارا دي اسنه چې دا قتل نکي بیرته واپس کا ابو طالب څخه خادمان د محمد رسول الله سره کړه بیرته مدینه لړا واپس کی راغې وې مکی خواله چې ډیر واپس کینو قافله کې ډیره ګټم دی ابو طالب صاحب کړي و نو شکل بیرته راغې او محمد رسول الله وکړه ډیره مینه وسره وکړه ځکه بچیو به تر بچی ما به ډیر وخت دی راغلی